چوپ سمه که ووایم چې دنګه یاره تاشه یم خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه معنا. سلامونه د سکون راډیو اورېدونکو او د سوشل میډیا مینوالو. د شاعرانه بانډار خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې نظرګل ان حاضر شوی یم. درنو لیدونکو او اورېدونکو په دې خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال رادعوت کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره غږېږو. په نننۍ خپرونه کې بیا هم راسره په هلمند کې د څراغ ادبي ټولنې مسؤل او همداشان خوږژبی شاعر ښاغلی بهاودین بهار صاحب میلمه دی. په دې هیله چې خپرونه تر وروستیو شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. نو ښاغلی بهار صاحب، تاسو ته په خپرونه کې ډېر زیات ښه راغلاست وایو. مننه خان صاحب، زما د خوا هم نیکې هیلې، مینهناک سلامونه، احترامات تاسو او قدرمن اورېدونکي قبول کړئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې په تن ولرئ. ډېره مننه ښاغلی بهار صاحب. که ستانه سو د لومړنۍ پوښتنې په ډول وپوښتو، ښاغلی بهاودین بهار څوک، چیرې زېږېدلی او تر کوم حده پورې زده کړې ترسره کړي؟ بلیان صاحب محترمه، زما نوم بهاودین بهار د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ په بادلا کل په نومې سیمه کې زېږېدلی یم په کال 1965 کې. نو زده کړې خو مې متاسفانه چې عصري زده کړې به درته وایم چې نه دي مې کړې، او دیني زده کړې مې تر څلورمې هدایې پورې، هغه د علماو په اصطلاح چې ورته وایي تر وړې دورې پورې مې کړې. که راته ووایاست ښاغلی بهار صاحب چې د شاعرۍ پر ډګر باندې لږ څه وغږېږو، ولې مو شعر لیکلو ته مخه کړل او ولې د شاعرۍ ډګر ته راغلاست؟ لامل یې څه و؟ ان صاحب محترمه، لومړی خو به دا درته ووایم چې په عموم کې زموږ افغاني حالات دا هر چا ته عیانه او معلومه ده چې شعر او شاعري د داسې څه څخه کېږي چې د ډېر درد او غم څخه رامنځته کېږي. هغه زموږ د افغانستان حالات هر چا ته معلوم دي چې څه رقم حالات پر افغانستان باندې تېر شوي دي. لومړنی لامل خو دا و، او دوهم لامل یې زما خپل شوق او ذوق و چې ما د شعر سره ډېره مینه درلودله او ډېره زیاته مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې. نو بس دغه زما شوق و چې دې ته لیواله کړم چې زه شعر ولیکم. مننه ښاغلی بهار. که راته ووایاست د شعرو تعداد مو څومره دی؟ ان صاحب محترمه، دا به درته ووایم چې شعرونه په ډېرو ځایو کې زما څخه شعرونه غوښتل سوي دي او ورکړي دي او ورک سوي هم دي، خو هغه شعرونه چې زما سره پاته دي او ما سره یو ځای کړي دي په یوې کتابچې کې مې سره یو ځای کړي دي، داسې مې ورته قصد دی چې د یو کتاب بڼه ورکړم. تقریبا تعداد 400 ته رسېږي. بیا به نو استادان پکښې کې چم کوي چې کوم خوښوي هغه. د کتاب یادونه مو وکړله، چاپ کتاب لري یا نه لري د شعرونو په برخه کې؟ بلې، د کتاب چاپ درته وایم چې داسې یو ځانګړی کتاب د ځان لپاره چاپ نه لرم، خو داسې د یو ملګري سره یو کتاب چې نیمایي شعرونه د هغه او نیمایي شعرونه زما دي، د دوو ملګرو یوې لار په نامه باندې کتاب دی، دې کې نصف شعرونه زما د چاپ شوي دي. نو غزل در څخه اورو ښاغلی بهار صاحب، بیا به وروسته نور پوښتنو ته ستانه شو. صحیح ده. نو یو څو بیته دي، دا به در سره شریکم، خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. د دې عصر په پیر او په ملا کې که تاثیر وای. د دې عصر په پیر او په ملا کې که تاثیر وای. بلې، د دې عصر په پیر او په ملا کې که تاثیر وای، جانانه ته به زما وای، په دعا کې که تاثیر وای. دا ټول غمازان چې دې پر څنګ باندې پیره دي، دا ټول به نیمه خوا وای، په ژړا کې که تاثیر وای. ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. مننه. دا ټول غمازان چې دې پر څنګ باندې پیره دي، دا ټول به نیمه خوا وای، په ژړا کې که تاثیر وای. بیلتون به مو تر منځه سم دستي وای ختم سوی، که ته وای وفادار او په ما کې که تاثیر وای. که ته وای وفادار او په ما کې که تاثیر وای. بلې، بیلتون به مو تر منځه سم دستي وای ختم سوی، که ته وای وفادار او په ما کې که تاثیر وای. نیستي به تورې شپې وای، ټول جهان به سپینه ورځ وای، جانانه ستا د حسن په ښکلا کې که تاثیر وای.
نستی به تورې شپې وای ټول جهان به سپینه ورځ وای جانانه ستا د حسن په ښکلا کې که تاثیر وای بهاره اوس به ته هم د دې نیم جهان پاچا وای بهاره ستا د شعر په معنا کې که تاثیر وای بهاره ستا د شعر په معنا کې که تاثیر وای مننه ښاغلی بهار بلها خوندور غزل و که راته ووایاست بهار صاحب چې د غزل فورم تر څنګ مو شاعري په کوم فورم کې زیاته کړې ده یعنې هدف مې دا دی مصنوي نظم قصیده او دې برخه کې مو هم شعرونه لیکلي که نه بلې و څه ناڅه په نظمو کې نظمونه لرم بعضې دوه درې دانې په هغه کتاب کې چې مې یادونه وکړله چاپ سوي هم دي خو زیاته برخه یې غزل دی او غزل په دې سبب باندې دی چې د دې هغه تشویقیانې زیات تشویق پر غزل باندې چاته ورکول کېږي نو مینوال یې ډېر دي او زیاته برخه عشقي هم ده مننه مخکې مو یادونه وکړله چې ښاغلی بهار صاحب تاسې په هلمند کې د څراغ په نامه د یوې ادبي ټولنې مسؤل یاست که د خپل ادبي هڅو په اړه لږ څه راته وغږېږئ چې څه ډول مشاعرې جوړوئ څه ډول ناستې فاستې کوئ او مشاعرې په څومره وخت کې میاشت کې 2 میاشتو کې اونۍ کې څه ډول یې جوړوئ بلې هو ان صاحب دغه ټولنه د څراغ ادبي ټولنې په نوم باندې موږ لرو د ټولو ملګرو په ګډون دا چې زه د ملګرو په غوښتنه باندې مسؤل ورته ټاکل شوی یم واقعي ده موږ مشاعرې لرو په اونۍ کې یوه ورځ مشاعره لرو دا زموږ هغه تمریناتي مشاعرې دي بیا په میاشت کې یوه مشاعره په اطلاعات فرهنګ ریاست کې راته جوړیږي نو دلته موږ هغه د چا په اصطلاح تمرین ورته کوو بیا نو هغه مشاعرې ته آمادګي ورته نیسو نو په میاشت کې یوه مشاعره هلته لرو او اونیزې مشاعرې په خپله ټولنه کې لرو ښاغلی بهار صاحب د ټولنو موجودیت څنګه ارزوئ په ټولنه کې یعنې د ادبي ټولنو شتون د شاعرانو لپاره څومره مهم دی د هغوی د تشویق لپاره او د هغوی د حاصلتوب لپاره او د هغوی د لا تشویق لپاره چې مثلا په دې ډګر کې وهڅول سي او لا هم د شاعري ډګر ته مخه کړي مننه کوم ان صاحب ډېره ښه پر ځای پوښتنه ده ما غوښتله چې د دې یادونه په ډېرو ځایو کې وکړمه دغه ټولنې چې دي موږ تاسو ته داسې یو مثال لري لکه یو مدرسه غوندې ما مخکې هم په خبرو کې درته وویله چې دا زموږ یو تمریناتي غونډې دي چې موږ یې جوړوو نو دغه کله چې یو تمرین کېږي د یو شاعر دپاره د حتی چې مطلق مینوال د شعر و شاعري هغه څوک چې راځي دلته کښېني ډېر څه هم ترلاسه کولی سي هم یې زده کولی سي سبا چې یوې ټولنې ته ور وړاندې سي هغه څه به د ده په ذهن کې ورګرځي چې دغه څه دا ما لیدلي دي نو زه وایم چې دا د یو مدرسې یا د یو پوهنتون یا د یو مکتب مثال لري د داسې کسانو لپاره ډېر مهم دی مننه ښاغلی بهار صاحب غزل درڅخه اورو د خپرونې په دې شیبو کې مننه کوو یو 4 بیتونه را سره دي خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو وګرځي او دغه رنګه د اورېدونکو د خوښۍ وړ وګرځي زه هم پښتون یم غیرتي یم د ننګ سړی یم زه هم پښتون یم غیرتي یم د ننګ سړی یم ظاهره ګرځم پر دنیا لکه ملنګ سړی یم ظاهره ګرځم پر دنیا لکه ملنګ سړی بلې دا خاکساري مې د ازله په وجدان کې نغښتې دا خاکساري مې د ازله په وجدان کې نغښتې د رنګه تور یم په معنا لکه لونګ سړی یم او مغروره نسي د خپل حسن د جذبې په خاطر مغرور نسی د خپل حسن د جذبې په خاطر په سپکه مه ګوره چاته ستا د څنګ سړی او بهار شاعر یم دا ژبه قلم خدای راکړي بهار شاعر یم دا ژبه قلم خدای راکړي داسې هم نه ده چې یوازې د پالنګ سړی ډېر ښایسته وروستنۍ پوښتنه کوو ښاغلی بهار صاحب وروسته ستاسې یو بل غزل هم اورو بیا مو خوښه کوو که راته ووایاست په شاعرانو کې د هېواد په کچه باندې د کوم شاعر شعرونه تعقیبوئ او د چا مینهوال یاست بلې ان صاحب یو خو به دا زه درته وایم چې په عموم کې زه شاعر د خوښې نه لرم بلکې شعر ته ګورم کوم شعر چې زما خوښ شو هغه شاعر مې ورسره خوښ دی زه چې په پخوا کې ما کومه مطالعه کولې اوس خو هغه د چا په اصطلاح یو څه ښه سوی نو په پخوا کې چې ما مطالعه کولې شعرونه مې کتله زیات شعرونه مې د جهاني صاحب د کتلي دي دغه رنګه د درویش دراني صاحب شعرونه مې کتلي دي
او زموږ په دغه اوسنیو شاعرانو کې هم ډېر ښه شاعران شته. د دلاور پردې صاحب شعرونه زه ګورم اکثره وخت، نو د ډېرو ملګرو شعرونه ما کتلي دي او هم مطالعه کوم او هم د دې دپاره په بعضې شعرونه هم زه ګورم چې په دغه لغاتو کې دا بعضې زموږ ژبه او هغه پاسنۍ ژبه فرق سره لري، د لغاتو دپاره یې ګورم. بالکل مننه ښاغلی بهار صاحب. وروستنی غزل درڅخه اورو. مننه. په وروستیو کې به یو 3 بیته در سره شریکم او غزل پوره به نه وي البته را سره. پر زړه مې بل یو ارمان نسته باراني موسم دی، پر زړه مې بل یو ارمان نسته باراني موسم دی، ژاړم په دې چې جانان نسته باراني موسم دی، او زه د ګلاب بوټی خزان وهلی پاتې یمه، زه د ګلاب بوټی خزان وهلی پاتې یمه، زما په وجود کې ګلان نسته باراني موسم دی، زما په وجود کې ګلان نسته باراني موسم. بلې د زړه د درده مې په اوښکو لوند ګریوان ګرځوم، د زړه د درده مې په اوښکو لوند ګریوان ګرځوم، زما و درد ته درمان نسته باراني موسم دی. بیتونه هم دومره وایي. ډېره مننه ښاغلی بهار صاحب چې زموږ سره د شاعرانه بانډار خپرونه کې ګډون وکړ. له راتګ څخه مو ډېره مننه له تاسو څخه او همدارنګه د سکون راډیو د ټولو کارکوونکو او اورېدونکو څخه ډېره مننه. د خیاله کوش په لاره مه ځه، ازار د زړونو به دې مات کړي اندامونه. د سکون راډیو اوریدونکو او د سوشل میډیا خوږو لیدونکو، دا وه نننۍ شاعرانه بانډار خپرونه چې په هلمند کې مو د څراغ ادبي ټولنې د مسؤل او خوږژبي شاعر ښاغلي بهاوالدین بهار سره چمتو کړې وه. تر یو بلې خپرونې درنه اجازه غواړم.